اجازه سره سي د ادبي دوستانو مرکه مردان یو داسې ځانګړې ادبي ټولنه ده چې د تیرو دیرشو کلونو راسې بلا ناغه خپل ادبي هلې ځلې کوي او د خپلې مورنۍ ژبې پښتو سڼه سترګه او سینګار د زړه په وینو کوي. په دې ټولنه کې د ژوند د هرې شعبې سره وابسته تکړه تړلي ملګري لکه په یو امیل کې د پیرلو مشکڼو فرنګ دي چې خپل اتلان د خپل قلم په نشتر ژوندي ساتي، بلکې د خپل وطن په ستونزو کشالو هم جوور نظر ساتي. د دغې سره سره د پښتو ژبې د مستقبل په غم او درد شریک ملګري دي چې د ولس د خیر ښېګړې او د کام د بیدارولو دپاره عملي میدان ته هم روزي. د ادبي دوستانو مرکه مردان خپل کوټلې آیین لري او د دغه آیین په رڼا کې د مرکې کلیزې ټاکنې کیږي او د دغه آیین تر مخه چې کومه کابینه وټاکلی شي هغه ټول کال د ادبي دوستانو مرکه مردان کاروان ډیر په خلوص او روڼ تندي مخ په وړاندې بیایي. هم د دغه روایات او آیین تر مخه د کلیز انتخابات په 20 دسمبر مازدیګر 4 بجې د مرکې په دفتر سیټي پلازا یعقوب خان مارکیټ ګجو خان روډ مردان کې وشو چې صدارت یې د الیکشن کمیشن غړیو عبدالرؤف فارغ او دلباز ثاني وکړو او د نظامت چارې جنګریزاوان ترسره کړې. د الیکشن کمیشن صدر عبدالرؤف فارغ ملګرو ته دا تجویز وړاندې کېښودو چې د مرکې چیرمین په هغه ملګرو کې ټاکل پکار دي کوم چې زاړه ملګري دي او په دې منصب تر اوسه نه دي پاتې شوي. په اجلاس کې موجودو ملګرو د دې تجویز تایید وکړو چې په دې نتیجه کې سلیمان کامل د کال 2020 لپاره د چیرمین په منصب وټاکلی شو. هم د دغه ملګرو په مشاورت سره د مرکې نوره کابینه په دې ډول وټاکلی شوه. سید نور جلال وایس چیرمین، مهرندیش عمومي او رخسار علي رخسار وایس سیکرټر، پروفیسر ګوهر نوید پریس سیکرټر، شهاب شاه د اطلاعاتو سیکرټر، د سوشل میډیا نگران اکبر هوتی سره شاهنواز تصویر سجاد هوتی او وسیم سجاد وټاکلی شو. زبیر خان به دستور د پنګور په منصب وټاکلی شو. دغسې په 10 جنوري د مجلس عملي غړي هم وټاکلی شو. د مرکې وایس چیرمین سید نور جلال ټولو غړو ته دا خبره په ډاګه کړه چې د مرکې ټوله کابینه به د مجلس عملي غړي وي او د آیین تر مخه د مرکې چیرمین به هم د مجلس عملي چیرمین وي. د مجلس عملي په نورو غړو کې فیض الوهاب فیض، عبدالرؤف فارغ، ساحل یوسفزي، نور رحمان سحر، صدیق اکبر رضا، نور علي خان، شیر رحمان شبنم، ابتهار ممن، سلیم ناشاد، سعید ګل سعید، محمد ریاض حسین احمد منتخب کړي شو. د کال 2020 د ادبي دوستانو مرکه مردان د ادبي هلو ځلو تفصیل څه په دې ډول دی. په دې کال کې د مرکې یو کم 10 تنقیدي اجلاسونه شوي دي چې د 11 اجلاسونو نه پس د 14 مارچ نه د 2 اګست پورې د کرونا وبا په سبب د مرکې ادبي هلې ځلې په ځای ودرېدې. په دې یو کم 10 اجلاسونو کې فیض الوهاب فیض 3 ځله، سلیمان کامل، عبدالرؤف فارغ، پروفیسر ګوهر نوید، ساحل یوسفزي، سید نور جلال ډاکټر محمد زبیر اسرت او جنګریزاوان 2 ځله او ابتهار ممند، رخسار علي رخسار، صدیق اکبر رضا، سید باچا جلالی، تاج الدین فطرت، فرهاد وسیم یوسفزي، زین الله زین، اقبال حسین افکار یو ځل د تنقیدي اجلاسونو صدارت وکړو. په دې اجلاسونو کې 14 تهنیتي او 19 تعزیتي قراردادونه وړاندې شوي دي. په دغه پورتنو ذکر شوي اجلاسونو کې 6 پنپارې تنقید ته وړاندې شوي دي چې تفصیل یې څه په دې ډول دی. د سلیمان کامل یو غزل، یوه افسانه نیمګړې افسانه او یوه مقاله د هارون خان افسانې، د نور رحمان سحر یوه افسانه ناوې او یوه مقاله د تدوین متن ضرورت او اهمیت، د وزیر محمد وزیر 3 غزلې، د صدام بینوا 2 غزلې، د مهرندیش یوه افسانه ټیکسي، د سعید ګل سعید یو غزل، د اکبر هوتی 2 مقالې، د ادب او قانون باهمي تعاون ته یو کتنه او د پښتو متل او قانوني معقولو تقابلي جایزه، د پروفیسر ګوهر نوید 2 خاکې عطایي او لاسانی، د ساحل یوسفزي یوه خاکه، بابو شیرخان، د عاصم افتاب یو غزل، د فیض الوهاب فیض یو نظم او یو غزل، د لال باچا خیالي یو مضمون، د مولا ارزانی په شاعرۍ کې ارسال مثل او تلمیحات، د تاج الدین فطرت یوه خاکه، شیخ چلی او یو تکل جست ان لا او د ښاغلي نیمروزکیس یو نظم. په کال 2020 کې 19 رودادونه او 4 رپورټونه مهرندیش، 15 رودادونه رخسار علي رخسار، یو شاهنواز تصویر او یو روداد جنګریزاوان لیکلی دی.
په دې کال کې د عبدالرؤف عارف د کتاب زما او ستا نظمونه، د محترم نرګس ادا کتاب سپېڅلي نوموړي، د دلباساني تالیف، د مرګونې خاموشۍ، د مخکتنې راپورتاج، د ګلزار علي ګلزار سپوږمۍ د ګل په لپه کې، او د نیک محمد سیفي کتاب خوله مې ګنډلې ښه ده هم په دې کال کې د مرکې لخوا چاپ شوي دي. په دې کال کې د مرکې پریس کارکردګي هم ښه وه. په مختلفو اخبارونو او مجلو کې د مرکې د ادبي هلو ځلو ریپورټونه او تصویرونه چاپ شوي دي. د دغه کریډټ پروفیسر ګوهرنوید صاحب ته رسي. په دې کال کې د مرکې د انتظامی کارونو په ښه طریقه د سرته رسولو په لړ کې مجلس عاملې 3 خصوصي اجلاسونه هم شوي دي چې تفصیل یې د مجلس عاملې په رجسټر کې خوندي دي. په کال 2000 کې د ادبي دوستانو مرکه مردان غړو ته د مختلفو تنظیمونو لخوا په ادبي خدماتو ایوارډونه او توصیفي سندونه ورکړي شوي دي چې تفصیل یې دا دی. د پښتو ادبي سنګر لخوا ډاکټر محمد زبیر اسرت ته په افسانه، ګوهرنوید ته په تکل او مهرندیش ته په خاکه، فیض الوهاب فیض او صدیق اکبر رضا ته په ادبي خدماتو ایوارډونه ورکړي شوي دي. دغسې انګلیش اکیډمي سکول لخوا سلیمان کامل، فیض الوهاب فیض، عبدالرؤف عارف ته ایوارډونه او بروتي ته توصیفي سند ورکړی شوی دی. مهرندیش ته په ادبي خدماتو ملکن ادبي ایوارډ هم ورکړی شوی دی. دغسې د افغان ټي وي لخوا د ادبي دوستانو مرکه مردان د ادبي خدماتو په ایوارډ منځلې شوې ده. په کال 2000 کې د ادبي دوستانو مرکه مردان سکتر مهرندیش یو قرارداد وړاندې کړو چې متن یې دا دی: د ادبي دوستانو مرکه مردان غواړي چې د ادبي ټولنو دپاره یو جنډه یعنې بیرغ وټاکلي. دغه قرارداد په 28 فروری منظور کړی شو. د ملګرو په مشوره د ادبي دوستانو مرکه دا تجویز وړاندې کړو چې د هرې ادبي ټولنې د جنډې رنګ به سپین وي چې د امن نښه ده، او په دغه جنډه به د هرې ادبي ټولنې لوګو جوړ وي. په 14 مارچ د مرکې ملګرو دغه دستوره په ډېر شان و شوکت ونمانځله او مرکې په دفتر یې بیرغ پورته کړه. یاد دې وي چې د ادبي دوستانو مرکه مردان دا کاوش په ادبي دنیا کې لومړنۍ هڅه وه. په کال 2000 کې د ادبي دوستانو مرکه مردان ملګرو لکه د تیر کال دا ځل هم په مختلفو ریډیو چینلو او ټلویزیون کې د قربانو په حیث د ادبي دوستانو مرکه مردان نوم روښانه کړو. په دغه ملګرو کې سلیمان کامل، اکبر هوتي، ساحل یوسفزي، نور رحمان سحر، پروفیسر ګوهرنوید، سجادوتی، شیر رحمان شبنم او مهرندیش او ډاکټر نرګس ادا. له دوی نه علاوه تاجالدین فطرت او جنګریز حیوان هم په ریډیو پښتونخوا مردان کې د مرکې نمایندګي وکړه. او ملګري اکبر هوتي د خیبر ټي وي او ملګري اکبر هوتي د خیبر ټي وي دپاره مزاحیه ډرامه هم ولیکله چې د مرکې دپاره د ویاړ خبره ده. په کال 2000 کې په خصوصي موقعو دا تقریبات شوي دي. په 3 جنوري د خلفبردارۍ په تقریب کې نیک محمد خان ADC AAC شهریار او د مردان سپورټ افیسر عثمان پکې شرکت وکړو. په دغه موقع سید ګل بابا د مرکې چیرمن ته د ګلونو هار په غاړه کړ او خدایي خدمتګار ډاکټر یوسف یوسفزي اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد خان ته ګلدسته ډالۍ کړه. او د سوګند پورته کولو د تقریب نه پس یوه خوندوره مشاعره هم وشوه چې د اماراتو ادبي جرګې صدر خالد اسرت او د سودم ادبي جرګې صدر نذیر یوسفزي پکې شرکت وکړو. د 21 فروری په حواله د ادبي دوستانو مرکه مردان د یو لاریون فیصله وکړه چې له امله په باچا خان چوک یعنی کالج چوک کې رايوځای شو. په دغه لاریون کې د نورو ادبي ټولنو سره سره د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، عوامي نیشنل پارټي او د PDM ملګرو په ګڼ شمېر ګډون وکړو. دغه لاریون چې شمشي روډ مردان د پریس کلب په لوري روانو د مرکې ملګرو او د سکول ماشومانو په لاسونو کې اوږدې بینر او پلی کارډونه نیولي وو چې د خپلې بې اثرې مورنۍ ژبې سره د ظلم زیاتي خلاف نارې پیلې کړې. د پریس کلب مخې ته د دغه لاریون غړو د یوې جلسې شکل اختیار کړو چې د نظامت چارې سید نور جلال ترسره کړې. په دغه موقع د عوامي نیشنل پارټۍ ضلعي نایب صدر سیده نازیه شاه، د PDM غړي اقبال هوتي او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ضلعي سکتر ګوهر علي او د مرکې چیرمن سلیمان کامل په خپلو تقریرونو کې د دغه ورځې په اهمیت او فعالیت خبرې وکړې. د خپلې مورنۍ ژبې د پالنې، روزنې او د پرمختګ لپاره شاعرانو، ادیبانو، سیاسي ګوندونو او د پښتون قام ته د خپلې مورنۍ ژبې ذمہوارۍ په ګوته کړې او په دې خبرې زور وروړو چې پښتو ژبه د دې صوبې د تعلیم، عدالت او قانون ژبه وګرځولی شي. هر څوک د مرکې دغه ادبي سرګرمۍ مخ په وړاندې روانې وي، خو په دغه ورځو کې په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا په وجه
په ګڼه ګوڼه پابندۍ ولګېدې چې د ادبي دوستانو مرکه مردان ادبي هلې ځلې ترې نه هم تر ډېره حده متاثره شوې. د 2 اګست پورې د مرکې اجلاسونه وځنډېده. د دغه اوږدې مودې نه پس یو ځل بیا د لوی اختر په خصوصي مشاعره کې د مرکې د اجلاسونو پیل ګډ شو. د مرکې په دغه ورځو کې که هر څو چېرته په باقاعده ډول د کتابونو مخکتنه یا څه بله دستوره اونن مانځلې شوه، خو په 9 اکتوبر د پښتونخوا ادبي سنګر لخوا د ګران مشر عبدالرؤف عارف د کتاب زما او ستا نظمونه د مخکتنې دستوره ونمانځلې شوه چې د مرکې ځینو ملګرو په خپل تاثراتي لیکونه واورول. دغسې په 20 نومبر د ادبي دوستانو مرکه مردان د ملګرو په خصوصي توګه د شاهنواز تصویر د مرکې د بنیادګر ستر شاعر ادیب نقاد استاد محترم فیض الوهاب فیض زیږون نیټه ونمانځلې شوه چې د مرکې ملګرو پکې د ډېرې خوشحالۍ اظهار وکړو. په دغه موقع د رباب منګي سره ملګرو حیات خان، تنویر او اکبرودي په خپل خوږ غږ د محفل ښکلا دوه کړه. په دې کال 2020 کې د سوشل میډیا ټیم نگران اکبرودي سره د خپلو ملګرو شاهنواز تصویر خپلې دغه ذمهوارۍ په ښه توګه ترسره کړې. د ادبي دوستانو مرکه مردان د مالیاتو په حواله د پنګور د رایې تر مخه په دې کال کې ټوټل چنده 8,950 روپۍ راغونډه شوې ده او لګښت 11,412 روپۍ دی. د دفتر د کال کرایه 21,992 روپۍ ده او نور عام خرچه 9,620 روپۍ ده. مرکه د پنګور زبیر خان 2,602 روپۍ قرضدار ده. د دغه ټول تفصیل د زبیر خان سره د لیک په صورت کې موجود دی. د ادبي دوستانو مرکه مردان د ملګرو مینه، محبت، وفا او خلوص دی چې مرکه تر دې دمه خپله پیژندګلو او شناخت په نړیوال کچ هر ځای وځلوله او هم د دغې مینې، محبت، وفا او خلوص به د مرکې مستقبل انشاءالله د نړۍ په مخ لکه د نور او سپوږمۍ وځلوي. الله پاک دې د ادبي دوستانو مرکه مردان دغه کاروان تل تر تله ودان او کامیاب کړي. الله پاک دې د مرکې د استادانو په عمرونو کې برکت او په ځوانانو کې د مورنۍ ژبې د خدمت جذبې را پیدا کړي. دا رپورټ او د خپل تاثرات دا تاسو په ګډه واورېدل، دې به کمې د دنه راغلي